د افغانستان پرځول شوی ولسمشر محمد اشرف غني وایي په اوسني حاکمیت کې افغانستان ته نه ستنېږم. اشرف غني ولې او څنګه افغانستان ته نه ستنېږي؟ ملګرو که غواړئ چې پوه شئ د ویډیو تر پایه راسره پاتې شئ او د تازه او مهمو خبرونو لپاره درسره پښتو نیوز چینل سبسکرایب کړئ. پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني وایي په اوسني وضعیت کې به افغانستان ته ستون نشي. ښاغلي اشرف غني له PPS شبکې سره په مرکه کې زیاتوي نه یوازې دا چې له افغانستانه یې هیڅ پیسې نه دي وړي بلکې په دې هیواد کې یې شخصي شتمنۍ هم لوټ شوې ده. مخکینی ولسمشر محمد اشرف غني له PBS شبکې سره په مرکه کې ویلي هغه تر وروستۍ دقیقې له خلکو او افغان امنیتي ځواکونو دفاع ته ژمن و او نوموړی د هیواد د مشرتابه وروستی کس و چې له افغانستانه وتلی دی. مخکینی ولسمشر محمد اشرف غني ویلي زه به د طالبانو تر واکمنۍ لاندې هیواد ته ستون نشم خو خوښ به وم چې د یوه افغان په توګه داسې افغانستان ته ستون شم چې هر افغان ته ارزښت ورکړل شي داسې ځای ته چې افغان ښځې ځوانان او بېوزله افغانان پکې ونډه ولري او بالاخره موږ داسې ثبات ته ورسیږو چې تر اوسه موږ ته نه دي راکړل شوي. ښاغلي اشرف غني ټینګار کړی له داسې شرایطو سره مخ شو چې په قربانۍ ورکولو سره یې جمهوریت نشو ژغورلی او ادعا کوي چې په افغانستان کې یې شخصي شتمنۍ لوټ شوې ده. مخکینی ولسمشر زیاتوي ما په 2014 کال کې خپله 15 میلیونه ډالره پانګه ثبت کړې وه. نه پوهېږم چې څومره یې پاتې ده خو شخصي شتمنۍ مې تالان شوې ده خو ما له ځانه سره څه نه دي لیږدولي او په بهر کې هم شتمنۍ نه لرم. د هیواد مخکینی ولسمشر ټینګار کوي چې افغانستان د هغه د حکومت په تیرو کلونو کې د امریکا، روسیې او ایران ترمنځ نیابتي جګړې په ډګر بدل شوی و. له بلې خوا په دې اړه بېلابېل نظرونه ورکول شوي دي. د سیاسي چارو کارپوه نصیر احمد شیرزی وایي اشرف غني له عدم مدیریت او تښتېدو سره د افغانانو ټولې هیلې او د سولې ټول بهیر له ځنډ سره مخ کړ. پخوانی ډیپلوماټ عزیز معارج وایي په دې وروستیو کې افغانستان د روسیې او امریکا ترمنځ د سیالۍ ډګر و. بیخي سمه وایي دا ډېر عمده ستونزې وې حکومت پرځېدل او د طالبانو راتګ او په دوحه کې خبرې اترې ټول د دې مسایلو له کبله و چې د امریکا په سیاست کې یې بدلون راوست. دا په داسې حال کې ده چې د ښاغلي غني منتقدین نوموړی په هیواد کې د جمهوري نظام د پاشل کېدو لامل ګڼي او وایي چې له هیواده د نوموړي په وتلو هر څه بدل شول. قدرمن دوستان دا و زموږ د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا ښه وخت.